جوړ په خیر د یاران میډیا د دیونی سپورتي خبرونه ته خراغلاس په ونیزه سپورتي خبرونه کې درته د کرکټ او ترڅنګ د نورو سپورتونو په حق لا پزړه پوري او جالب خبرونه لرو. هله د چې تاسو مو هم تر پایا ملتیا وکړئ او د یاران یوټیوب چینل خوښول او سبسکرایب هم مه هېروئ. په پیل کې به راشو لومړي خبر ته. د کابل ځوانې لوبډلې د شپږیزه لیګ د اتلولۍ جام وګټه. کابل بازانو په 9 منډو توپیر مساینک اتلانو ته ماتې ورکړه. د شپږیزه کرکټ لیګ پایلو به په کابل کې د نندارچیانو په شتون کې خورا په جم جوش ترسره شوه. د لوبې پچه مساینک وګټله او کابل بازان ته د توپ وهنې پریکړه ورکړه. کابل په ټولو وکټو 140 منډې هدف وټاکه. یونس احمدزي 14 سمیع الله شینواری 22 او ننګیال خروټي بیا 11 منډې وکړې. د مساینک لپاره دولت زدران 3 شاپور زدران او نور محمد 2 وکټي همدارنګه ابراهیم او عبدالرحمن بیا یو وکټه واخیسته. د 140 منډو هدف که څه هم ډیر کم وو خو رحمان الله ګوربز د خېتو پچونې لاین په ډیره ښه ډول تطبیق کړ. د 140 منډو هدف په تعقیب د مساینک لپاره غمی زدران 40 شاهد الله کمال 24 او دولت زدران بیا 14 منډې وکړي. د کابل بازانو تو پچونکو ننګیال خروټي او نجات مسعود 2 وکټي، حسیب 2، عظمت الله عمرزي او ضیاء الرحمن بیا یو وکټه واخیسته. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه ننګیال خروټي ته ورکړل شوه. د اووم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ غوره لوبغاړي وپیژنئ. د شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو سیالۍ د کابل بازانو په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دې لیګ کې سږ کال تر نورو پخوانیو لوبغاړو ځوانو وړتیاوو ښې لاسته راوړنې درلودې چې په هره برخه کې ځانونه ثابت کړه. د دې سره سره چې عثمان غني سږ کال تر نورو ډېرې منډې وکړې، په ډېرو حساس شرایطو کې د بند امیر لپاره تاثیري ثابت سو او د لوبډلې د بریا ذمهواري یې په غاړه درلوده. غني 4 نیمه سلیزې ووهلې او 355 منډې وکړې. وقار په اووم پړاو شپږیزه لیګ کې په 7 لوبو کې 14 وکټې واخیستې او د ټورنمنټ د غوره توپ اچونکي جایزه یې وګټله. کریم او عظمت الله دواړو ته د غوره الراونډرانو جایزه او 50,000 افغانۍ نغدي پیسې ورکړل شوې. ننګیالی خروټي د سیالیو ایمرجنګ لوبغاړي ونومول سو. نوموړي د کابل بازانو لوبډلې لپاره 14 ډېرې مهمې وکټې واخیستلې. بیا هم د کورنی کرکټ هغه هم د ویسټ انډیز هیواد په اړه. ټرینباګو نایټ رایډرز کرکټ لوبډلې د دریم ځل لپاره د CPL اتلولي وګټله. د ویسټ انډیز سوداګریزه کرکټ لوبې چې د اګست په 13 نیټه د شپږو افغان لوبغاړو په شتون کې پیل شوې وي، د پنجشنبې په ماښام یې پایلوبه د محمد نبي اړوند لوبډلې سنټ لوشیا زوکس او ټرینباګو نایټ رایډرز لوبډلې ترمنځ ترسره شوه. سنټ لوشیا زوکس لومړی توپوهنه وکړه او لوبډلې په 19.1 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 154 منډې وکړې او ټرینباګو لوبډلې ته یې د 155 منډو هدف ورکړ. محمد نبي ساخیل 2 منډې، نجیب الله زدران 24 منډې وکړې او ظاهر خان بیا په 0 بولډ آوټ شو. ټرینباګو لوبډلې هدف د 19 اورونو په لومړي توپ د 2 وکټو په سوځېدو سره ترلاسه کړ او سنټ لوشیا زوکس لوبډلې په پایلوبه کې په 8 وکټو ماته کړه. محمد نبي ساخیل په 3 اورونو کې 14 منډې ورکړې او ظاهر خان بیا په 2 اورونو کې 28 منډې ورکړې. دواړه په کومه وکټو اخیستلو بریالي نشول. د لوبې غوره لوبغاړی لینډل سیمونز او د ټول سیریز غوره لوبغاړی بیا کارن پولارډ وپیژندل شو. یادو سیالیو کې محمد نبي ساخیل 3 ځلې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. ظاهر خان 1 ځل، راشد ارمان 1 ځل، مجیب الرحمن 2 ځلې او نوین الحق هم 2 ځلې د لوبې غوره لوبغاړی شو. ډیویلرز وایي لوبغالي کې له مینوالو پرته به هم ښه کرکټ وکړم. د سویل افریقا د کرکټ ملي لوبډلې او په IPL سیالۍ کې د رویال چلنجرز بنګلور لوبډلې نامتو او تکړه لوبغاړي ایبي ډیویلرز وایي لوبغالي کې له مینوالو پرته به هم ښه لوبې وکړم. د کرک اډیکټور ورزشي پاڼې د راپور له مخې نامتو توپوهونکي ډیویلرز ویلي چې د مینوالو پرته له کرکټ کولو سره عادي دی او د پیلېدونکي IPL سیالیو په ټولو لوبو کې به ښې لوبې ترسره کړي. د هند IPL سږنۍ سیالۍ له مینوالو پرته
په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. آی پی ایل سیالۍ د روان کال په مارچ میاشت کې ترسره کېدې، خو د کورونا وایرس له امله وځنډول سوې او راتلونکې شنبه پیلیږي. د ویلرز 2 میاشتې وړاندې له رسنۍ سره په خبرو کې ویل کرکټ ته ښه راستنېږم چې د هغه موخه آی پی ایل لوبې وې. بیا هم په نړیوال کرکټ کې تم کیږو انډري روسل د آی پی ایل تر ټولو بارزښته لوبغاړی دی. روسل هغه لوبغاړی دی چې هارټ هیټینګ یا سختو او خطرناکو توپ وهونکي په نامه مشهور دی، خو په آی پی ایل کرکټ کې بیا تر ټولو زیات مشهور لوبغاړی دی. د 2012 کال په 12 پړاو لوبه کې دومره وځلید چې حتی په ډیرو کمو توپونو یې کلکتي لوبډلې ته لوبې وګټلې او منځنۍ برخه کې داسې توپ وهنه وکړه چې ناشونې لوبې د کلکتي لوبډلې لپاره وګټلې. د کرکینفو ویبپاڼه وایي چې دوی په 6 میاشتو کې د لوبغاړو تاریخچه څېړلې چې د درجه بندۍ له مخې پکې لوبغاړي ارزول شوي او په لوبو کې د آی پی ایل په کچه روسل لومړی نمبر دی. هغه په 2019 کال آی پی ایل کې د بارزښته لوبغاړي جایزه هم واخیسته. سږکال بیا هم روسل په آی پی ایل لوبو کې شته. 22 کلن روسل په آی پی ایل کې 4 لوبې کړې دي. په دې لوبو کې 1400 منډې کړي او 88 یوه لوبه کې لوړې منډې دي. په همدې شمیر لوبو کې بیا 55 ویکټې هم اخیستي. یوه لوبه کې د 20 منډو په ورکولو او 4 ویکټو په اخیستلو غوره توپ اچونه ده. او میسی د نړۍ دویم ورزشکار میلیاردر سو. د ارجنټاین هیواد د فوټبال ملي لوبډلې او اسپانوي کلب بارسلونا تکړه او نامتو لوبغاړی لیونل میسی په نړیواله کچه دویم ورزشکار سو چې خپله شخصي پانګه 1 میلیارد ډالرو ته رسوي. میسی تر بل نامتو فوټبالر کریسټیانو رونالډو راوروسته دې ځای ته ځان رسولی. میسی اوس د نړۍ په کچه هغه شتمن فوټبالر دی چې یوازې د فوټبال له طریقه پیسې نه ترلاسه کوي، بلکې له فوټباله وراخوا هم زیاتې پیسې لاسته راوړي. د امریکایي مجلې فورس د اعلان له مخې میسی به ډېر ژر په رسمي توګه د یوه ورزشکار میلیاردر په توګه وپېژندل سي. د یادې مجلې د راپور له مخې میسی به تر رونالډو وروسته د نړۍ دویم میلیاردر ورزشکاره سي. میسی د فوټبال ترڅنګ د اډیډاس کمپنۍ، پرا ملتي ژلت شرکت، پیپسي کولا او ټاټا موټرونو سره په تبلیغاتي برخو کې دندې لري چې هر کال ورڅخه په میلیونونه پیسې ترلاسه کوي. 23 کلن لیونل میسی په داسې مهال د نړۍ دویم ورزشکار میلیاردر کېږي چې هغه څو اونۍ وړاندې د بارسلونا لوبډلې څخه د جلا کېدو غوښتنه کړې وه، خو وروسته یې په یوه مرکه کې بیرته خپله پرېکړه واخیستله او ویل چې د بارسلونا کلب مسؤلینو ورته اجازه نه ورکوله. لیونل میسی یوازینی فوټبالر دی چې 4 ځلې د سرو زرو توپ او 4 ځلې بیا د سرو زرو بوټ ترلاسه کړی.